بسم الله الرحمن الرحیم. چې څومره هم دلته پښتانه مشران، سپین ږیري ځوانان د پښتونخوا وطن د مختلفو علاقو سره راغلي دي، یو ځل بیا ستاسو د ټولو شکریا ادا کوو، ستاسو ډیره مننه کوو چې تاسو د پښتونولۍ د افغانیت په ستره جذبه باندې دلته راغلي یاست. دلته د پښتون تحفظ مومنټ او د ګران ورور ګیلمن وزیر د کورنۍ په دا درانه غم کې مو له موږ سره شرکت کړی دی. 3 ورځې مسلسله تاسو دلته په هسپتال کې شپه ورځ له موږ سره موجوده واست. لکه څنګه چې موږ په تیر بیان کې تاسو ته ویلي ول چې د یورپ څخه د ډاکټرانو یو سپیشل ټیم را روان دی چې په هغه کې د مختلفو ملکو نیرو سپیشلیست ډاکټران موجوده دي. هغه ټیم اوس 10 منټه مخکې راورسېدی. موږ هغه ټیم هسپتال ته نیرو آی سی یو ته ورسوئ. هغه ټیم به اوس د ګران ورور ګیلمن مکمله معاینه کوي او بیا به هغه ټیم راځي موږ ته به یو ریپورټ راکوي. چونکې چې موږ مخکې هم ریپورټونه لیږلي ول بهر، هغوی دا راته ویلي ول چې فلحاله دی پر وینټیلیټر باندې دی، نو د ده صحت دا اجازت موږ ته نه راکوي چې دومره اوږد سفر دی وکړي. تر هغه ځایه پورې داسې نه چې په لاره کې دته څه نقصان ورسیږي، د دغه سفر څه یو تکلیف ورته ونه رسیږي. نو لہذا بیا فیصله داسې وسوله چې هغه ډاکټران به راځي دلې به د ده چیک اپ کوي، او که دوی ته چونکې ډاکټران دي دا د دوی شعبه ده، دوی ته معلومیږي، نو هر څه فیسیلیټیز به بیا دلته دوی ته اویلیبل وي. نو لہذا هغه ټیم راورسېدی. موږ او تاسو ټول دلته چې څومره هم مشران راغلي دي، څومره هم زموږ د تحریک ملګري دي، نو دا ټولو ته د تنظیم د خوا دا هدایات دي چې ټول به ډېر په مواظبه طریقه، ډېر په نظم و ضبط په ډیسپلن باندې پر دغه ځای باندې ناست یو. د دې ډاکټرانو د ریپورټ انتظار به کوو. د ډاکټرانو د وینا مطابق چې په دا ریپورټ کې 2 غنټې هم لګېدلی سي، 3 غنټې هم لګېدلی سي. لہذا تاسو به انتظار کوئ چې دوی ښه په تسلي باندې خپل مکمله یو ریپورټ جوړ کړي، یو چیک اپ وکړي. د هغه بعده به راځي دلې زموږ او ستاسو د ټولو په وړاندې به چې څه هم لایعمل و، څه هم ریپورټ و، هغه به ایږدي. نو لہذا یو وار بیا خواست کوو چې دلته مو دا 3 ورځې 3 شپې ډېر په مواظبه طریقه، ډېر په نظم و ضبط سره دلې تېرې کړي دي. د هسپتال د انتظامیه سره موږ ډېر تعاون کړی دی. اوس به هم هغه ډیسپلن، هغه نظم و ضبط هغسې برقراره ساتو. دا ډاکټران راورسېدل د ډېرو لرې لرې ځایو، سچ په دې کې د جرمني، د برطانیا، د ترکي، د هانګ کانګ، د امریکې سپیشلیست ډاکټران راورسېدل. پوره یو ټیم دی. هغه ټیم دا ټیم هسپتال ته راورسېدی. په نیرو آی سی یو کې دوی موجوده دي او په دې ټیم کې په راوستلو کې د خیبر پښتونخوا حکومت هم له موږ سره مرسته کړې ده. وار په وار سره په رابطه کې ول. موږ د تنظیم لخوا د دوی هم شکریا ادا کوو چې په دا سخته ورځ کې له موږ سره کومک وکړي. لہذا هغه ټیم دننه موجوده دی. موږ امید ساتو، پور امید یو چې الله پاک دا زموږ د دومرې پښتنو افغانانو، د دومرې مسلمانانو دعاوې به انشاءالله الله مهربانه دی، رنګ به راوړي او دغه د ډاکټرانو ټیم به موږ ته یو ښه رپورټ راکوي. نو لہذا ستاسو د ټولو څخه خواست دا کوو چې دلې پر خپلو ځایو باندې به ښه په نظم و ضبط باندې کښېنو. د ډاکټرانو د رپورټ انتظار به کوو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. موږ سره هغه الفاظ نشته چې ستاسو شکریا ادا کړو. د ډېرې لرې لرې ځایو راغلي یاست، په دا ګرمي کې له موږ سره موجوده یاست. یقینا دا هغه د وطن غم دی، هغه درد دی، هغه رشته ده چې موږ تاسو سره تړلي یو. ستاسو لمنې دې همیشه د ګلونو ډکې وي. ډېره مننه. کور